ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانانو ته د ژوند د تېرولو یو ډېره ښکلې لار ښودلې ده چې مسلمان به یو بل سره څنګه ژوند تېروي او ښکلې زندګي او خشته ژوند به څنګه تېروي. هغه ښکلې زندګي چې مسلمان یو بل سره تېروي هغه په مینه او په محبت تېرېږي چې مسلمان به مسلمان سره مینه کوي او محبت بکای، بغض بنکای، حسد بنکای او د مینې او د اخلاص جون به یو بل سره تیری. که یو مسلمان سره په دغه طریقه زندگی تیر کړه او داسې یو بل تو قتل لکه د خپل ورونو په شان، ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوه چې مسلمان د یو بل رونه دي، ضرورولې پشان جون یو بل سره تیر کی او د مینې او د محبت پشان یو بل سره جون تیر کی او خپل ګوانګری یو بل سره تیر کی او خشته رشته یو بل سره وپالي جون به د خوشاله وي. ډیر خلک چې هغه ته مالی مشکلات نه، خدای پاک ولا د رزق بندوبست کړی دی، د کور مشکلات وطنی، لیکن د وجود مشکل وطنی په صحت هم جوړي. ځکه غټه خبره خدا ده چې سړی په صحت نه جوړي، بچی نه جوړي، ښځه نه جوړي، رورې نه جوړي، مور پلار نه جوړي، نه داشم نی. بعض خلکو ته د مال مشکلاتی دته دا مسلم نی، بعض خلکو ته د کور مشکلاتی دام وطنی او بیا هم پریشانی. ولې پریشانی؟ د زوی د لاس، د ښځې د لاسه، د گاونډي د لاسه، د رشتې د لاسه دی په پریشانی کې پروت دی. او دا پریشانی ولې ده؟ ځکه چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام په ښکلې طریقه عمل نشته، یو بل سره د مینې او د محبت جون نشته. که موږ یو بل سره د مینې او د محبت جون تیر کو نو دا پریشانی به بیانی، بیا به جون د خوشحالی وي او سکون به، اطمینان به، ټینشن بنی. او قسم دې دقه سې ښکلی جون د دواړو جهانو مبارک سردار تیر کړی دی. مسلمان خو څه کې کافر سره ښکلی جون تیر کړی دی. په یو موقع نبی علیہ السلام ناستو، یو کافر و هغې اجازت وغوښت، یو خراب سړی چې دې کله راته او اجازت یې غوښت، نو نبی علیہ السلام او فرمایل بئس اخو العشیره، یره دا د خپل قوم خراب سړی دی، دا د خپل قبیله ډیر خراب سړی دی. چې را دن نشو نو نبی علیہ السلام مبارک وسره ډیر نرم او خوږې پستې خبرې وکړې، د مینې خبرې وکړې.
چې دا سړی باروت. نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک ته وی دا الله رسوله چې هغه نور راغلی نو تا دا هغه په حق کې څومره تیزه خبره وکړله چې دا د قوم خراب سړی دی او چې راننوت نو النت له الکلام نو بیا دې ورسره دومره نرمې او خوږې پستې خبرې وکړې دا ولې؟ حضور پاک فرمایل ای عائشې وی خراب سړی هغه کس دی چې د هغه مجلس ته څوک نه راځي څوک ورسره ناسته نه کوي که ورسره کینم نو ټک را کوي که ورسره کینم نو عیب را کې راوباسي که ورسره کینم نو بد راته رارسوي که ورسره کینم نو څه ناسه راته وایي نو هغه خل سړی چې هغه سره څوک کیني نه خلک د هغه مجلس ته نه نږدې کېږي خلک د هغه خوا پرېږدي او تښتي ته دا خو خراب سړی دی نو زه داسې خوی ولې خلکو سره استعمال کم چې بیا ما ته څوک را نږدې کېږي نه ګوره څومره ښکلې خوی لیکن هغه چې نو بیبي ته ښکاره کړه خبره چې ګوره سړی مسلمان نه دی کافر دی ښه او سړی منافق دی مسلمان نه دی ګوره ځان ته ساتی نو ګوره پشي شی د هغه متعلق سړی خراب و د پیغمبر طریقه نه ده چې خلکو ته وایي چې ګوره دا کافر دی ځان ته ساته اوس هم یو سړی کافري نو پکار دی چې مونږ ووایو بل ته چې سړي نه ځان ساته لیکن دنې ورسره څومره نرم او ښایسته ښکلي خوی وچلو هغه انسان چې د هغه د ژبې نه او د هغه د ګنده خبرو نه خلک د هغه مجلس ته هغه ته نه نږدې کېږي که ور نږدې کېږي هم ورسره ټک راله نه کوي خامخا مې شرمۍ رسوا کوي مې څه له ده سره کښېنم وایي دا هم خراب سړی دی د مینې جون او د محبت جون دا حضور پاک تیر کړی دی او قسم په خدای چې په مینه او په محبت کې کم برکت دی او کم سکون دی او کم خوشحالي ده دا په بل شي کې نشته هر صحابي د نبی علیہ السلام به دا سوچ کو چې د ټولو نه زیاته مینه د پیغمبر علیہ السلام ما سره ده هر صحابي به په دې سوچ کو چې د ټولو نه زیات محبت ما سره دی او د ټولو نه زیات ورته زه نږدې داسې طریقه به د صحابو سره شمیره ده که چا به سختي وکړه د نبی علیہ السلام سره نو مسکې به شي ورسره دومره ښکلی جرم او که یو بل سره صحابو کم حالات تیر کړي دي نو د پیغمبر علیہ السلام مبارک د زندګۍ نقشه به خپله کړې ده یو بل سره هم د مینې او د محبت ژوند تیر کړی دی دوه کسانو صحابه دي یو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث تے او یو حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ پا جماعت کی دواړه سره پشور شو د یو په دې بل قرض پورې بخاری شریف کې راځي دته مال خپل قرض راکا خیر هغه لیت الکل خشور جوړ شو نبی علیہ السلام مبارک په کوټه کې جمعه سره خوا کې کوټه مبارک او چې دا کم کې دفن دی نو فورا را پاسید او د کوټې د دروازې پرده اخوا کړه او آواز یې وکړه دا ولې وی سپی می قرض دی نه راکوي ای کعب ابن مالکه چې دا چا قرض و هغه ورته وی لبیک جی الله رسول مایا وی زع من دینکا هکذا وی نیم قرض وته معاف کا وی قد فعلت یا رسول الله نیم وته وبخه ابل ته وی قم فقضه وی پاسا دا باقی نیم ولا ورکا وی خدای الله رسول وربکم خبره ختم شو جګړه ختم شو دیتا مینه وای دیتا محبت وای یو بل سره مینه او یو بل سره محبت کول حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا متعلق بعض کسانو اغی الزام لگو خطرناک الزام زما قسم دی چې حضور پاک په جون کې دومره چته نه دی خپه شوی لکه په دغه ورځ څونه خپه شو ډیر پریشان دی حضرت علی صاحب سره مشورې کوي حضرت بریره رضی اللہ تعالی عنہ دا کور دن خدمتگار دا اغی سر مشوری کئی بیبیانو سر مشوری کئی صحابو سر مشوری کئی دومره پیغمبر علیہ السلام پریشان چې د حد نو الله بیا خبر اخکار کړه پورا پتاو لګی دا او قرآن شریف کې الله اعلان وکړ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ چې دا کم الزام په کم خلکو لګیدل دي الله وی دا بری دي دا پاک دي ته چې سنگ پاکي الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ته چې سنگ پاکي بیبیان دي هغه سه پاکي دي او چې بیبیان دي سنگ پاکي دي هغه سه پاکي خبر اخکار شو سبب من هغه کې چې کم یو کس پکې مبتلا دا غنو مستح رضی الله عنه دی مستح ابن اساسا دا او دا سوکو
دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رشتہ دار د مستح مور د حضرت ابوبکر د ترور لور و ورځ نږدې رشتہ دار. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې اسمان را باندې را پریوته، بره په کوټه ناستم او تلاوت مې کو چې خدای دا په څه غم واورېدم، دا خو یوازې د حضور پاک بدنامي نه، دا خو زما بدنامي راله، زما د لور بدنامي راله، وشرمېدم، رسوا به شم، دا لور به راته پرېږدي قیامت ته پورې به تاریخ کې تباه او برباد شم. دا څه شو؟ خبره خو پاکه شو، الله خبره ښکاره کړه، خلکو ته هم پته ولګېده، ټوله دنیا خبر شو چې خبره دروغ وه. دغه هلک چې د ابوبکر صدیق رشته دار دی، مور یې د ترور لور د خورایې کېږي، هغه د هغه ټوله ډوډۍ به ابوبکر ورکوله، د هغه چې څومره نفقه او خرچه و جامه، دا ټول د حضرت ابوبکر د کور نو بنده له غوسه ورشي چې ته زما رشته دار یې، ډوډۍ زما خورې، جامه زما غوندې، ستا ټوله خرچه په ما ده، نو بیا دې ما ته دومره لوی سازش او سکیم باندې که، او یوازې زه نه د ما لور نه، د حضور پاک په جامه دې دومره غټ داغ ولګو. نو حضرت ابوبکر صدیق قسم وخوړه، والله لا انفق على مستح ابدا، نن نه پس مې د قسم په خدای وي که په مستح زما یو نوړی ډوډۍ مې ورکړه او که پوټۍ خرچه مې پې وکړه. هلکه سړي ګیلمن کېږي که نه ګیلمن کېږي چې دا زه ورسره څه کوم، دا ته ما سره څه کوې؟ او یوازې دا نه ما ته کنځل نه دی کړی، زما په لور او د حضور پاک په محترمه بیبي تبعی دې وکړه، دا دې څه وکړله؟ دا الله بنده. والله لا انفق على مستح ابدا، جون کې به چې ته وله پوټۍ شی ورنه کوم. لیکن رب العالمین قرآن شریف کے آیت نازل کر حضور پاک مبارک تا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ ان یؤتوا اولی القربا والیتام والمساکین. اللہ الآیہ آیات نازل کر چې دا چاله خدای مال دولت ورک نو اوس به د خیر ښېګړې نه قسمونه خوري، او د چا نه خیر ښېګړه هغه چې چا کم مستح دی، دا څوک دی؟ مهاجر دی، مسکین دی، فقیر دی. اے د مال دولت خاوندانو، اے د مالدارو، اوس قسمونه خورئ چې خیر ښېګړه به نه کو. تاسو دا نه ده خوښه چې تاسو د خدای وبخي، د خدای بخنه هم نه ده خوښه. حضور پاک حضرت ابوبکر راوغوښته، ابوبکر دغسې آیات نازل شو، وی بس قسم په خدای چې څنګه مې مخکې خیر ښېګړه کړه اوس به م ورسره کوم، قسم ماتوم د الله رسوله. حضرت ابوبکر وی ولې مې نه ده خوښه چې ما خدای وبخي، زما خوښه ده. فورا یې هم هغه سړي ته نفقه واپس کړه، خیر ښېګړه بیا د سر نه شروع کړه. داسې معاشره حضور پاک مبارک قایمه کړې ده د مینې او د محبت. لکه فتح د مکې چې کله وشوه، مکه مکرمه فتح شوه په رمضان کې 8 هجری کې، نو حضور پاک مبارک خوشحاله ځکه مکې نه بوتان ختم شو، مکه آزاد شو، بیت الله آزاد شو. نو نبی علیہ السلام ته چا اطلاع راولېږله چې د حنین دغه او د طائف په علاقه کې چې کم بدماشان دي مضبوط، غطفانیان او ثقیف خاندان دا را روان دي او په مکه مکرمه حمله کوي. نبی علیہ السلام مبارک وی چې دا څه په لانجه به وړېدو. نو یو صحابي دی عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه دی ولېږه، وی تلال شو ته معلومات والا جاسوسۍ له ولېږه. هغه صحابي واپس راغی، وی د الله رسوله د حنین او د طائف خلکو تیاری کړی دی او ډېر لوی لښکر برابر کړی دی او په مکه را روان دي. څومره لښکر به 12,000 کسان، نه 60,000 کسان، 20,000 لښکر را روان دی، 60,000 کسانو لښکر را روان دی. او دا ټول هغه خلکو صاحب چې دا جنگجو خلکو، د غشو د ویشتو ډېر انتهایی مهارت یې لره، د غشو د ویشتو د تورو د جنگ ډېر ماهرینو او په مکه راځي. نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه چې اوس چې دی په موږ راځي موږ به ورشو، هر څه چې کېږي. صحابه دلته ډېر زیات وو، 10,000 خو هغه چې د مکې نه راغلي وو، د مدینې نه راغلي وو، په مکې حمله کړې وه 10,000 او 2,000 کسان په مکه کې ورسره ملګري شو. دا 2,000 چې کم د مکې ملګري وو، نو دا څه مسلمانانو، اکثریت پکې مسلمانان شوي او څه مسلمانان نو کافرو، خو دړه نه مجبور او غږ یې په خولې نه شو کولی، او هسې ورسره ملګري شو. چې دی روان شو سره هغه کافرانو چې کم مشرو، نو عوف ابن مالک ابن عوف نوجوان و هغه
هغه د قوم ته وی چې داسې کار وکړي چې ښځې به م راوباسئ بچي به م راوباسئ ګډې چیلې اوښان هم راوباسئ. قوم ورته په دې څه کې وی چې ښه مضبوط جنګ وکړو ځکه مسلمان ډېر طاقتمند دی. موږ سره به د ښځو او د بچو غمي چې که تختو داره نه مسلمانان علي او د دې اوښانو او د ګډو چیلو به را سره غمي چې که تختو داره نه مسلمانان په غنیمت کې علي نو ښه به وجنګېږو. نو سیه به په قوم یې ښځې او بچي م راوویستل او ورسره ګډې او چیلې اوښان چې څومره مال و ټول یې راوویستل او د دوی یو ډېر مشر و درید ابن سما بوډا سپینګیر و دغې وخت کې هغه په سترګو ړوند و چې کله په سترګو جوړو نو د جنګ ډېر زیات ماهر او جنګي مشورې به دنه خلکو اغېشتې نو هغه هم په ډولۍ کې یا په کټ کې واچو وی دې هم ځان سره بوځو چې دې مونږ په طریقه باندې پوهېږي چې یو علاقه ده او تاس ورته وایي دغلته راورسېدل نو درید خو په سترګو ړوند و چغې یې واورېدې نو چا نه تپوس وکړو دا شور ده څه دی وایي دا ښځې دي او بچي م را روان کړي دي او څاروي م را روان کړي دي ګډې چیلې اوښان وایي په دې څه کوې په دې څه کوې وایي دا مونږ ته خپل مشر ویلي دي مالک ابن عوف چې دا راوباسئ نو او ښځې جنګ کولی شي ماشومان جنګ کولی شي ګډې چیلې اوښان جنګ کولی شي هغه خلک راوباسئ چې جنګ کولی شي وایي خو م راوستي دي وایي نه نه دا واپس کې دا واپس کې دا لرکې ښځې څه کوې ماشومان څه وی ګډې چیلې څه کوې چې هغه جنګي کم مشر و هغه ته چا وویې نو هغه ویره دا اوس بوډا دی او دماغ یې کار نه کوي همدقه ښځې به م را سره بچي به م را سره او دغه ګډې چیلې اوښان به م را سره او که ما سره داغ نه کوئ تاسو زه مشر کړم زه خپله خودکشي کوم مجبوره شو خلک سیبه د اوتاس په درو کې ورته دا کافران کېناستل مسلمانانو ګیر چاپېره خواره کېناستل او 12,000 دي لږ هم نه دي او د غشو د ویشتو ښه پوره مهارت هم لري دوی کېناستل او په دې سوچو چې په دې درو کې هو مسلمانان راځي نو یکدم به پې موږ په غشم غزارونه شروع کړو او په تورو به پې غزارونه وکړو. نبي علیه السلام سره صحابهونه روان دي خو دومره صحابه چېرته نه دي جمع شوي لکه په دې موقع چې جمع شوي دي نو د بعضې صحابو د خولې نه یو ټکی وخته وی لن نغلب اليوم من قله یره نن به مونږه د تعداد د وجې نه چې زمونږ شمېر کم وي د دې وجې نه مونږ نن څوک نشي زغلولی نن مونږ ډېر یو نن مونږ دومره یو چې دومره مونږ چرته هم نو دا ټکی د خولې نه ووته نو بس په دې خو الله خفه کېږي که نه بروسه به په الله کې نه په ټوپک بروسه کولی شي نه په توره بروسه کولی شي نه به په ځوانانو بروسه کې بروسه به په رب العالمین کې یو کسي بعضې وخت خپله خدای فتح او کامیابي ورکړي ګڼ کسانی بعضې وخت خپې وخوېږي او منډه وي او تختی بیا بروسه به په اسباب به استعمالی توره به استعمالی اسباب به استعمالی خو بروسه به په اسبابو نه کې بروسه به په لوی الله کې بعضې خلکو د خولې نه دا ټکي ووته چې نن خو مونږ ډېر زیات یو نور کله خو به لږو او نن ډېر یو نن هم څوک نشي زغلولی خو چې دا خبره خولې نه ووته د رب العالمین امداد لږ یو پټې پورته شي چې دوی څنګه په دغه درو کې تلل پېشمنې دی اوس تیاره ده نو دغې کافرانو پې په غشو غزارونه شروع کړل او داسې په غشو دا صحابه وویشتل داسې چې دا خواران یو خوا بل خوا منتشر شو بس او په تورې هم پې شروع کړه او دغې مالک د خپلو قوم ته ویلو وی د تورو تیکې مات کې دا تورې واپس به تیکو کې نه منډو او ښځې راولئ چې د ښځو ته ګورو چې که تختو دا رانه مسلمان اخلي نو ښه به وجنګېږو نو 12,000 کسان چې 10,000 کسان چې پې راغونډ شو 10,000 په یو ځل په 10,000 کسانو په تورو باندې او په نیزو باندې او په غشو حمله وکړه نو صحابه څوک یو خوا څوک بل خوا څوک یو خوا څوک بل خوا منتشر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر یو څو کسان پاتې شو د ترزوی د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب هغه د پیغمبر علیه السلام په یو سپینه قچره باندې سور دی د هغې واګې نیولې دي او حضور پاک زور لګی ځان مخکې کوي او دی وایي چې ما قچره نیولې ده هسې نه که مخکې شو په غشي ونه لګي حضور پاک او کافرانو تورې پر پړقېږي غزار پې چېته ونه کړي په هغې کې نبي علیه السلام یاره وایي ما د پیغمبر علیه السلام بهادري په دقه ورځ ولیدله کېنه 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 سیاسي جلسه ده نه کېنه په ارام چغې به نه وي بهر کیف وایي ما د حضور پاک مبارک بهادري په دقه ورځ ولیدله چې مونږ قچره راکاږو چې دا مخکې نشي
او حضور پاک مبارک زور لګی چې دا نور هم مخکې شي. وی چې مونږ نه پرېښوده، وی دی کې نبي علیه السلام د هغه خپلې قچرې نه راکوز شو او اواز یې ولګاو، انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب، زه پیغمبر یم، ګورې دروغ خبره نه ده، او زه د عبدالمطلب زوی یم، زما نیکه لري تښتېدلی، نو زه به کوم ځای نه وتښتم. دا حقیقت دی. بعض اثرات خاندانی وي، پلار نیکه تکړی نو نوسی مغسې تکړی، او بعض اثرات ناګهانی وي، خاندانی وي، پلار نیکه بې خوندی نوسی مغسې بې خوندی، پلار نیکه سخیانی ټول قوم سخیانی، پلار نیکه بخیلان او شومانی نوسی او قوم مقصی وي. دا بعض اثرات وي خاندانی اثرات دا موجودی. دې زمان دې کې درته یو لطیفه غوندې یو واقع وي. یو سړی په لاره روان و، وږي و، غریب ډېر، نو یو خیمه ده، په خیمه کې یو ښځه او یو سړی دی، دی ډېر زیات وږي دی او داسې وږي ما چې خېټه مې چینګېږي. نو ما په هغه خیمه کې هغه سړي ته ووایي چې ملګري ډېر زیات وږي ما، او که مهرباني دې وکړله او ما دې یو نوړی ډوډۍ راکړه. وی راته غوسه شو، ډېر بخیل، دا خدای دې بېخو بس تاله به ګټلې ده، تاله به ګټم، دا مزدوري کوه، نشي ګټلې نو په سوالونو پسې ګرځې. وی دومره خبرې راته وکړه چې ډېر زیات یې ملامته کړم. په هغه سوال ستومانون کې د لوږې مړ خو ما خو دا سوال لاله نه پکار. وی چې یو قدم مې واغېشته، وی د خیمې نه د دقې سړي ښځه راووته. وی ما ته وی کېنه دا بخیل سړی دی، کېنه ډوډۍ زه درکړم. او ډېر دار مدار یې راله وکړو، ډېر دار مدار چې دا ډوډۍ د ده نه ده، دا د خدای ده، په دې ډوډۍ کې ستا حصه ده، ته غریب او فقیر یې، زما بچي دې نه روده شي خو تاله ډوډۍ درکړو. وی زمې دونه دار مدار وکړه، دونه یې زما عزت وکړو، دونه یې ما ته مینت وکړو چې به زه کېنولم. او هغه سړي سترګې را ترې کړي دي او تندې یې پړسولی دی د دې ښځې په دې څخه، او دې ښځې هغه سړي ته چې سپېره مسافر دی په لاره ځي، دا کس د ده په ځای ته به یو چا نه دې سوال کو نو څه به وه، پرېږې د غریب سړی دی ډوډۍ ورکوم. او داسې ډوډۍ را باندې وخوړه مکلفه چې سم یې موړ کړم. ښځه سخي وخته او سړی کنجوس و. وی په سفر روان شوم چې څه مخکې لاړم، بیا وږې شوم، بیا را باندې یو خیمه راله. چې خیمه څنګه راله نو هلته کې ما هغه خیمه کې دلته کې خو مې لومبې سوال د سړي نه کړی و، سړی بېکاره وخته، ښځه سخي وخته او ښځه په زړه لږه نرمه وي. نو هلته خیمه کې ښځه وه، هغې نه مې سوال وکړ چې خورې یا ترورې وږې مه که ډوډۍ در سرې نو راکړه. هلته ښځه صاحبه راته په غوسه شو، په چغه شوه، دا زما خاوند تاله ګټي، سوالونه به کې د سنډا وجود ته دې ګوره، زنن له مزدوري کوه، زما خاوند ته وګوره ولې مزدوري کوي که نه کوي، ته د هغه نه په څه کمې. یا خدای، هلته خو سړی کنجوس و، دلته خو ښځه کنجوسه وخته. ما خو یې دلته ښځه شی راکړه، دلته به دا ښځه هم هغه ښځې په شانتي نرم دله به، یا ښځې دونه نخرې وکړو، دونه کوکې او چغې په مه ووالې چې دې راسره شرمنده کړم. وی دی کې خاوند راغی، چې خاوند دې راغی یا ښځې ته ډېرې ښه وکړي، خدای دې مردارې بېخ وباسه، ګټه ستا ده که زما ده. مسافر راغی، د ده حق دی چې موږ له ډوډۍ ورکو، او یې زرې چاړه را واغېسته او چیلې را لال کړه، دې خاوند دی. وی کېنه دا دی ښه په قلار، او وی دا ښځه هغسې ګورېده، وی ما ته چې پرېږده دې سپی ته، دا دې ګورېږي، مال زما دی، او چې ستا څومره شی پکار دله در کوم. وی ښه ډوډۍ را باندې وخوړه، وی چې تلم نو ما وخندل. وی دا سړی ما ته وی چې ولې دې وخندل؟ وی ما ورته وی چې ومې خندل په دې چې مخکې یو خیمه وه او یو دا خیمه ده، نو د هغې نه مې معامله بدله ولیده چې الټه وخته. هلته سړی مردارو شومو او ښځې سخي وه، زما مینه سماجت یې وکړه. دلته خبره لوړې وخته، ښځه مرداره ده، کنجوسه ده، او ته سخي وختې. وی سړي ما ته وی چې خلک پېژنې؟ ما ورته وی چې نه اخو نه پېژنم. وی هغه ښځه زما خور ده، او دا د هغه خور ده، زما خور ده، په هغه سړي واده ده، او دا د هغه مردار خور ده، په ما واده ده. نو دا خانداني اثرات خامخی سړی سخي وي، نیکه سخي وي، نو زوی نوسو کې هغه صفت را روان دی. سړی بادري، اولاد کې هغسې بادري را روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سخي الله. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها هم ګوره کنه، حضور پاک بادرو، نو حضرت حسین بادر ته هم ګوره کنه رضی الله عنه، څومره بادري و پکې. حضرت عمر بادرو، بچو ته هم وګوره کنه،
حضرت ابوبکر سخیو بچو ته مګورا، حضرت عثمان سخیو بچو ته خاندان ته مګورا. نو دا خاندانی اثرات په یو بل کې چلیږي، روان دي. بهر کې خبره مې دې پورې وکړه چې حضور پاک دغه ځای کې اعلان وکړو، دین را معلومیږي انا النبی لا کذب، زه پیغمبر یم. ګوره خبره دروغ نه ده، یا زه دروغجن پیغمبر نیم. او انا ابن عبد المطلب، زه د عبد المطلب زوی یم. دا غن وسه تما نکله لري تخته درې زه بسو تختم. ویدا ناره ولګولا او بیا چغه کړی او طرف ته اے انصارو راشه، اے انصارو راشه، یو چغه والا. او بل طرف ته چغه کړه یا اصحاب الحدیبیه، اے د حدیبیه مرګرو چې حدیبیه کې زما پلاس باندې بیعت کړو راشه. یا آل الانصار، اے د انصارو بچو راشه. انصارو ته چغه ولا دوی ته چغه والا. اوس په دې سفر کې د پیغمبر علیه السلام سره باندې کافرانه دي، دلنا غږ نه کوي، ځکه مکه کې پته شو نو یو کافر پکې आवाज وکړ، وی پته ولګېده. پیغمبر علیه السلام یاد کو، اوس مونږ خو یې کدي رښتونی پیغمبر دی، اوس دې ټینګ شي. مرګري ته وتښتېدل. یو بل کافرو د هغه پلار په احد کې مردار شوی کافرو، هغه وی نن به د پلار بدللم، نن به نبی علیه السلام وجنم. حالانکه ورسره روان دي، نن یې پرېږدم نه. توره یې راوویسته، خو چې توره یې څنګه راوویسته، اوس نبی علیه السلام سره خو دوه درې کسان دي، باقي صحابه خو ټول منتشر شو. او توره یې راوویسته او دې سنګ ورته، نو بېهوشه را پرېوته. دوباره بیا توره راوویسته، بیا چې سنګ ورځي بیا بېهوشه را پرېوته. په درې باره بیا تورې لا اوچت شو، پاسېده، بیا بېهوشه پرېوته. او پته ولګېده چې سړی رښتونی دی. ټیک ټاک یم خو چې ور روان شم، الله رسوله او پیغمبر هم په پویم شو دغه وخت سره چې دې پسې ګواښ په ما پسې کوي. نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله درې ځله مې در پسې ګواښ وکړ، ما وی ته رښتونی پیغمبر نه، ځکه دا یوازې پاتې شو، مرګري د نه تښتېدل او شکست یې وخوړه. خو بس ما ته پته ولګی چې رښتونی پیغمبر یې، وختي مې په خولي ایمان، اوس مې ګورې زړه کې مې ایمان دی. بعضې کافرانو په دې سفر کې روان وو سره، د زړه نه مسلمانانو هغې لاسونه ټپول شروع کړل او د نبي علیه السلام بدې شروع کړل. صفوان هم کافر و. صفوان وی ما چې نه دا به نه کوې، ټیک ده چې دې وخت کې د اوس بګیر دی، دشمن پې راتاو دی، خو موږ هم قریش یو، دا هم قریشي دی، د قوم هم دی، پام کوئ دا کار مه کوئ. وی چې دا دوه آوازونه نبی علیه السلام وکړل، یو طرف ته او بل طرف ته، بس دې کې صحابه راغونډ شو، واپس راغونډ شو او جنگ واپس شروع شو. او داسې جنگ شروع شو، یو صحابي وی قسم په خدای حضور پاک مې ولیده چې یو چون خاورې راواغشتې، یو چون خاورې، او داسې اونسته وی شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، یا الله د کافرانو دا مخونه خلقه. دا आवाज یې وکړ، شګې واغشتې. او ما پخپله ما د اسمان نه یو تور صادر ولید چې را روان دی، تور صادر. او چې دا تور صادر څنګه را نږدې شو زمونږ او د کافرانو په دې منځ کې، نو دا صادر وشلېده او د هغې نه میږي راووتل، او هغه میږي نیغ ورلل د کافرانو په سترګو باندې. ګوره لږ هغوی یو پوټې په زړه کې لویي راغلې وه. قرآن کې الله وایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، د حنین پر ورځ تاسو ته خپل ډېروالی خوښ شو، فاغیم فخر وکړه، فلم تغن عنکم شیئا، هغې ډېروالی درته هېڅ فایده ونه رسوله. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، الله وایي ځمکه سره د فراخۍ در باندې تنګه شوه او منډې م جوړې کړې. بیا څه چل کوي؟ ثم انزل الله سکینته، الله خپله سکینه، مدد، اطمینان او رحمت رب العالمین نازل کړه. وانزل جنودا لم تروها، داسې لښکرې خدای نازل کړي تاسو نه لیدلې. بس کافر له شکست ورک او داسې پزغل کړل کافران، داسې پزغل چې صاحبه د دنیا کافران پکې مردار شو. هغه چې څومره ښځې او بچې او غنیمتونه ټول د مسلمان لاس ته راغلل. د یو صحابي نه یو بل کس تپوس کوي اولیتم یوم حنین، وی تاسو د حنین پر ورځ د پیغمبر علیه السلام سره چې ملګرتیا کې وې نو تاسو تښتېدلي یې، تیختم کړی ده؟ او ته څه وایي؟ او ته وایي اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یولي. هلکه وایي زمونږ تپوس مه کوه، زمونږ بادشاه د جنګ چې و حضور پاک نه دی تښتېدلی.
دا خو پرېږده سپایان به کله یو خوا منډې وي او کله بل خوا منډه وي. تېښته دې ته وایي چې ښځې او بچي قیدیان شو. 24,000 سلیریش زره اوښان په قبضه کې راغلل، سلیریش زره، او 40 زره ګډې چیلې په قبضه کې راغلې، 40 زره، او 4 زره اوقیې سپین زر، یو اوقیه دا 40 درهمه. دومره لوی مال صاحب من دا مسلمانانو ته په غنیمت کې حاصل شو. حنین او طاس دا علاقې فتح شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو علاقه د جعرانه ورته وایي، هلته واپس او بیا ورپسې لاړ طایف ته. که دا وشو نو طایف ته لاړل. طایف قلاګانو کې دا کافران بندو د طایف. نبی علیہ السلام مبارک ته ګیر چاپیره دغه ته وکړه، محاصره ته وکړه، لیکن هغوی د قلا نه نه کوزېدل. هغوی به د قلا نه د دننه نه په غشو غزارونه کول، او صحابه خو نشي ورتلی، په غشو به لګېدل. خالد ابن ولید یې ولېږه لاړ شه او دوی له غیرت ور واچوه چې راکوشې. خالد ابن ولید ورغی وایي د دننه کار نه کېږي، راکوشې چې بار جنګ وکړو. هغوی ورته وایي د یو کال راشن را سره قلا کې دننه پروت دی، موږ نه درکوزېږو. صحابو څه چلو کو دې ته بادر وایي. هغوی دا چلو که چې قلا ته به ورتل، هغوی به په غشو ویشتل کول، په کاڼو به یې ویشتل کول. نو صحابو دا چل وکړه چې هغوی یو څادر د څرمنې جوړ کړو، د څاروو د څرمنو. هغه څادر نه یو سورنګ جوړ کړو او په دې کې ور روان شو چې د دې اوس په غشو ویشتل کوي، د دې څرمنو نه غشې نه وځي. او مونږ به ورسېږو دیوال غاړې ته، نو دیوال به سوري کو وردن نه بشو. هغې سپیرو څه چل وکړو، هغوی سپارونه او اوسپنې په اور کې ګرمې کړې، په څادر یې راوغورځولې. هغې سره څادر اور واغېشت، ختم شو. ای خدای دې سره وڅوک. حضور پاک مبارک یو خوب ولید، وی د ما مخکې یو پیاله پرته ده اوبو، او یو مارغه راغی او په هغه پیاله کې مخوکه وواله او پیاله رانه واړوله. مارغه پیاله رانه واړوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته الوی وی ابوبکر وی داسې خوب مې ولیده چې دغسې پیاله کې مخوکه مرغه وواله او غونډه پیاله رانه واړوله، اوس به څه کېږي؟ نو هغه ورته وی د الله رسوله دې نه معلومېږي چې دا فتح اوس نه کېږي، کله چې واپس دا یو قلا دې پاتې، بیا به ورپسې چل کوو. نوفل ورته وی رضی الله عنه، هغه ورته وی داسې کار دی الله رسوله چې یو ځل بیا پې ورځو، ممکن ده چې رب العالمین فتح وکړي، دې پسې به څوک راځي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را مخکې شو، هغه وی د الله رسوله تعالی چل درځي، خو که دې وکړم. وی څه چل وکړم؟ وی خیره ورته وکړه، خیره وکړه، بس پخپله به یې خدای هلاک کړي. چې دا خبره وکړه نو حضور پاک لاس اوچت کړ، اللهم اهد ثقیفا وأت بهم، خدایا تی مسلمانان کې. وی د خیرې په دې دوا ورته ولې نه کوم؟ الله داسې وکړله چې هغه ټول د طایف دننه په قلا کې خلق ټول خدای مسلمانان کړل، ډاکو شو، دعا قبوله شوه. نبی علیہ السلام مبارک لاړ جعرانې ته. اوس هم د حاجیان صاحبان یا عمرې ته چې څوک لاړ شي، خلک ورته غټه عمره وایي، حالانکه په عمره کې غټه وله نشته، ټول یو شی. نو هلته نه یې عمره کوي، هلته یو خشته جومات دی، هغې نه احرام وتړي، او سره یو کوی دی، هغه کوی کې د حضور پاک د معجزې اوبه وې چې هلته لاړل اوبه نشته. صحابو شکایت وکړو د الله رسوله اوبه نشته. نو که دا خو د دنیا مسلمانان دي، 12,000 کسان دي، او دا دومره ځان سره قیدیان راوستل، اوښان او ګډې چیلې، اوبه ختمې شوې. حضور پاک وی لګې غوندې پیدا کې، وی کوی وزنځېد پکې، ساس کې اوبه نشته. نبی علیہ السلام مبارک راغی، د کوی په غاړه باندې کېناست او یو غشی راواغېشه، پکې وغورځو، لاړې مبارکې پکې تو کړې. وی لږ صبر ورته وکړې، چې صحابو لږ صبر وکړو، به سره په خوټ کېدو شو. دومره اوبه یې راوخوټ کولې چې ټول صحابه، څاروي، انسانان، ښځې، بچي ټول سیراب شو. ناپې اوس هم شته، زموږ د مخکې چې به مونږ تلو نو د هغې باندې پمپ لګېدلی و، مونږ به ترې اوبه هم څکلې، خلکو به ترې اوبه ځان سره په ټپو کې هم راوړلې. اوس حکومت هغه بند کړی دی، چې د لاړه مونږ وکتل نو هغه کوي حکومت بند کړی دی. نو حضور پاک هلته دمه وکړه، دا ټول غنیمتونه هم راغون شو، مسلمانان هم راغون شو. نو نبی علیہ السلام مبارک ته چاوی چې هغه د اوتاس او د حنین کم خلک چې وتښتېدل مسلمانېږي، چاوی صاحب مسلمانان شو.
حضور پاک چې وي ښه مسلمانان شو وی او صحابه ته دا غنیمتونه محفوظ کې ګوتې یو نه سیوله که دا مسلمانانی او رالل چې دا ارڅه ورته واپس دا هغه مینه او محبت دا هغه محبت څه د پاسه 10 ورځې 14 ورځې یا 12 ورځې پیغمبر علیه السلام انتظار وکړ لیکن هغوی رانلل چې رانلل نو غنیمتونه په صحابو تقسیم کړل نو چې نبی علیه السلام کله تقسیم کو نو یو خو د مجاهدینو چې کوم حصہ کې دا په ټولو لورکړه لیکن دې کې یو شی هغه ته خمس وای 15 حصہ د غنیمت د پیغمبر په اختیاري یا کوم علاقه چې به جنگا فتح شي هغه ته فی وای ام د پیغمبر په اختیاري نو حضور پاک هغه کې دومره سخا وکړه چې د مکه کم خلق دا نوی مسلمانان شو په جنگ کې چاله سلسلو خان باور کول لکه سل موټر چې اوس چاله ورکه ته دنیا مالې ورکه انصار خپه شو د مدینه منوره الکانو ګیله شروع کړي اذا كانت شديده فندعى لها چې کله سخت شي نو بیا چې مونږ توالی کیږي یا انصار راشه او چې کله مال ویشل کیږي نو مونږ له نه راکې او پیغمبر علیه السلام خپل قوم د مکی خلکو له مال ورکړ او هغه چاله مالونه ورکل چې د مونږ تورې اوسم د هغې په وینو سرې دي اوسم ورسره جنګ وکړو مکه هم ته فتح کړه نو هغې د نبي علیه السلام مالونه ورکوي مونږ له نه راکوي پیغمبر علیه السلام ته چې اطلاع را ورسوله الله رسول انصار خو داسې وایي وی ښه یو تنبیه ته ولا برابر کړ وی ټول انصار دلته راجمع شي خو چې بل څوک ورسره نه صرف انصار منصار د مدینې خلکو یې ټول په هغه تنبو کې راجمع کړل حضور پاک ورغی وی ټول راله وی یو وی ګوره بل بدر کې څوک نه صرف انصار به پردی به څوک نه پردی خو در کې نشتا هغه وته وی سیب یو راکښتا خو یو خورای راکښتا نو ټول مونږ خپل یو خورای څوک یادو نبی علیہ السلام یادو ځکه د حضور پاک نیا د دوی د قوم نه و یو خورای راکې باقی ټول خپل یو حضور پاک وته خندل وی ابن اخت القوم منهم وی خورای د قوم یې غپردی نی ګورس مینه تا ګوره کنه قبل سوکوي ښا تاسو دا خبرې کړې دا زما خو چاله ورکو ما ته الله قران کې ویلي دي او د قران په تقاضا زما خو د 15 کسان راته خدای 15 قسمه خولې دي چې چاله تاسو خو دې 15 کې ورکوا تاسو خبرې ولې کوي لیکن نبی رسول الله مبارک ورته سوی وي تاسو متعلق څه خبرې را رسیدلې دي په مسکاوته چې کوم سپینګي هغه وی د الله رسوله مونږ مشرانو سره نه دی ویلي او زمونږ الکانو څه خبرې کړې دي او څه خبرې کړې دي دی ویلي دي چې سیبا چې کله سخت راشي نو چې مونږ ته والی کېږي اوازونه مونږ ته لګي او چې مال راشي نو هغه بیا نو بل ملاويږي او هغه چاله نبی رسول الله مالونه ورکل چې اوس سره مونږ جنگ کو زمونږ توري داغي په وینو سری دي حضور پاک مبارک سوی الله اکبر عقل او پویم خدای غلا کما ورکړي ونه ورته سوی فرمایي و اے انصارو نور خلق زما زیاتی جامه ده او تاسو زما هغه جامه چې زما وجود سره لګېدلې تاسو زما شعار یې هغه جامه چې وجود سره لګېدلې او دا نور خو زیاتی جامې دي خلک یې کله باندې کله نه یوه او دویمه دا وره دا ما د مکې ورقی بعضې کسانو له د نوي مسلمانانو له مال ډېر ورکړ ولې مې ورکړ په دې وجه چې اوس به زموږ مدینې ته هسې نه دوی بیا غوبل ونه کړي شورش جوړ نه کړي بغاوت جوړ نه کړي نو موږ به بیا د مدینې نه راځو په دې به حملې کوو دې لپاره مې مال ورکړ اتألفهم چې په زړه کې د اسلام سره مینه پیدا شي محبت دپاره مې وله ورکړ او درېیمه خبره واورئ انصارو تاسو څنګه خوښه ده چې خلک کور ته ګډې چیلې او خان او مالونه بوزي او تاسو ځان سره خپلو کورونو ته رسول الله بوزئ صلی الله علیه وسلم نو ګډې چیلې مالم خوښ دی او که د الله رسول هم خوښ دی زه هم خوښ یم چې زه د سره لاړ شم او که ګډې چیلې مالونه هم خوښ دي ای انصارو واورئ که خلک په یو لاره ځي انصار په بله لاره ځي زه به انصارو سره په لاره لاړ شم او د نورو سره به نه ځم او ای انصارو دا خبره مو واورئ لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار که هجرت نه وي نو زه به تاسو کې پیدا وي بس هغې وي رضي نه رضي الله رسوله مونږ په دې خوشحاله یو نه مو ګړه پکار ده نه مو چیلی پکار ده نه مو خان پکار دی زمونږ ته پکار دی
څومره مینه والا ورکړه، څومره محبت. بیا ورته سوي، بیا ورته دا وایي اے انصارو وی چې زه درلم تاسو ګمراهان وې، زما په برکت تاسو له خدای هدایت ترک. دا منه هغه بیا تاسو فقیران وې، زما په برکت د خدای مالونه درکل. دا منه وی او بالکل دا الله او د رسول په مونږ ډېر احسان. وی دا خبره مو اوره چې تاسو دوه قوم وې، اوس او خزرج، یو بل سره دشمنی وې، چې درلم زما په برکت خدای پاک تاسو هغه دشمنی ختم کړي. هغه بالکل دا د الله او د رسول مهرباني ده. حضور پاک وته سوي یاره حسین آشنا خبره وته کوي، وی تاسو چې دا وایي چې د الله او رسول مهرباني ده، دې په دې تاسو ماته یو ټکی وایي کنه. سو وایو د الله دا وایي چې د الله رسول ته هم یوازې رالی او په موږ مضبوط شوي. دا نه وایي، وی نه دا نه وایي. زمانونو دا مینه وه، دا حضور پاک هغې له محبت ورکړ، نه ګډه نه چیلې نه مال او دولت. هغې مینه دوی کوم ځای ته ورسول، هغې به فخر کو په دې خبره تر قیامته پورې. د دوی بچی نن سبا فخر کوي او هغې انصارو هغې پورې فخر کو. ای وی نه مو ګډه چیلې پکار. رسول الله مبارک هم ځان سره مدینې ته بوتلی، مونږ د پیغمبر علیه السلام د وجود جامه یو، به فخر چې مال تقسیم کړ، غنیمت کې ښځې بچي تقسیم کړل، هغه کافر هغه خلک رالل چې رالل وی د الله رسوله مونږ خو ایمان راوړی دی، مونږ له هغه خپل مالونه راکړه. وی تاسو ته خو ما څه د پاسه 10 ورځې تېرې کړې، انتظار مې کو نه مې تقسیمول چې دا به درته هر څه واپس کړم، تاسو خو ډېر لیټ شوي، اوس به څه کوم؟ اوس خو مونږ مسلمانان یو. نبي علیه السلام بیا صحابه راغونډ کړل، وی داسې کار دی، یو کار کومه، یو شی دله در کوم، دویم نشم در کولی، یا دا ښځه بچي خوښ کړې دا به در کړم، او یا به درته دا مالونه در کړم. دې درمیان کې یو بله واقعه لا پېښه شوه. یو صحابي راغی، وی د الله رسوله په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، هغه وی چې زه خو ستاسو له پیغمبر خور یم. حضور پاک وی ما خور دلته څه کوي؟ وی بس هغه وی چې زه ستاسو له پیغمبر خور یم. وی رای ولې چې رای وستا؟ وی ته څه وی؟ وی زه ستا خور یم. وی زما د کومې خور شوې؟ وی د بیبي حلیمې لور یم. تا مونږ کره 2 کاله څه د پاسه تېر کړي دي، پی دې زما د مور څکلي د هغې ښځې لور یم. بنو سعد کې زه تلم، بنو سعد د سره د یو 2-3 ملګرو سم راغلي دي، هغې ما سره ناست. هغه جدا آثار دی هغه ځای کې، بنو سعد طائف کې ناشنا آثار. قسم دی ملګري زمونږ حاجي صاحب محمد حسین حاجي صاحب، حاجي محمد شاه صاحب دي، دا دې ما سره ناست وي، جبار حاجي صاحب دي. دا هغه ځای کې په سخته ګرمۍ کې دې ملګرو ته ما وویل، مې وګورئ څومره ګرمي ده، په تیږو مونږ ناست وو، په ګرمو تیږو باندې، لیکن مونږ څه ګرمي نه محسوسوله، جدا اثرات. نو هغه ته وایي چې تا مونږ کره دونه عمر تېر کړی، زما د مور پی دې څکلي، ستا څه نوم دی؟ زما نوم شیما دی. او ما سره نښه هم شته ستا، جینۍ ورته وایي حضور پاک ته. اوس خو زمانه ډېره تېره شوې ده، دې وخت کې خو د پیغمبر علیه السلام مبارک عمر 80 کاله تقریبا اوړېدلی دی. هغه جینۍ هم د 80 نه اوړېدلې ده، بوډۍ ده اوس. د حضور پاک عمر دې وخت کې تقریبا چې 80 کاله دی، 80 او د 80 کالو منځ کې، او جینۍ هم د 80 کاله ښځه ده. او جینۍ ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله ستا نښه ما سره شته. وی زما څه نښه ده؟ وی ما ورته ماشومانو لوبې م کولې، نو زما په دې لاس تا چک لګولی دی، او ستا د غاښونو نښه اوس ما په دې لاسو پرته ده. حضور پاک چې هغې ته وکتل، سترګو کې اوښکې وبهېدې. او قوم ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله دا چې تا سره په غنیمت کې کمې ښځې دي، وی دا دې څه تروریانې دي، د مور خویندې دي، او سره د پلار خویندې دي. نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته وی دا د حلیمې چې څومره قوم دې کوم خوښه چې دا خو مفتو کې ذات وي، بالکل زمونږ خوښه نه، هغه ذات وي تاسو خو ځئ. صحابه وویل دا شیما ډېره بختوره وه، د هغې د برکت نه الله د هغې ټول قوم آزاد کړ. او بیا صحابو ته څه ووی هغې ته؟ مخکې دشمنانو اوس څه وایي؟ ان اخوانکم جاؤونه تائبین، وی ستاسو وروڼه رالل توبه وبس، ستاسو وروڼه دي او توبهګار دي. نو کوم خوښئ چې دا خپل قیدیان، دا بچی او دا ښځې ورته واپس کړه. صحابو د زړه نه ووی بالکل د الله رسول ورته واپس کړه، ټول هر څه ورته واپس کړه.
څومره ښځې او څومره بچي وو، څومره بوډاګان او څومره هلکان ټول یې ورته واپس کړل. ځای په مخه مخه د دنیا باندې. زما ورور خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه مینه ورکړې د صحابه وله، ځانونه خو هسې نه قربانول، کوم محبت یې ساتلی صحابه سره. د مسلمان خاصیت به دی چې دی به مسلمان سره مینه کوي، دی به مسلمان سره محبت ساتي، ژوند به ښایسته مزېدار تېرېږي، مزېدار. حضور پاک دا مینه یو اصول بیا ښودلی دی، وی احبب حبیبک هونا ما، وی ګورې چې مینه کې هم د اعتدال نه کار واله، هسې نه چې سبا دې ورسره روانه شي بیا به خپې. د اعتدال سره مینه کوه. بعضې خلک وي چې په یار دوست دومره پیسه لګوي چې ځمکه هم خرڅوي، جایداد هم خرڅوي، پلار هم خفه کي، مور هم خفه کي، رور هم خفه کي، زوی هم خفه کي، او په یار باندې دا خرچې او خرچې او خرچې خرچې. سبا ته هغه یار خفه شي بیا ګوتې بروړې خو ما څه کړي دی او دېس ما سره څه کوي. داسې مه کوه، اعتدال سره کار کوه. هاونما او وایي که چا سره بغض کوي، چا سره دې روانه ده، نو ابغض بغیضک بغضا ما، هم اعتدال سره بغض کوه. هسې نه چې سبا دې ورسره روغه شي بیا به سترګې نشي لګولی. مینه هم د اعتدال، روان هم د اعتدال. نو حضور پاک دا مینه ساتلی او دا مینه بیا صحابه یو بل سره ساتلی ده. صحابه کرامو چې بیا دغه مثال بیا صحابه کرامو وروسته پرېښی دی. دومره محبت او دومره مینه یو بل له ورکړې ده. اوس به څوک داسې وکړي چې د یو کس وادي او کور یې ني او بل ورته وایي راشه ها دا زما کوروالی دی له واده کډه راوړه، او به چې څوک داسې صحابو داسې کړي دي. بلکې دا څه کې دا خو وړه خبره ده. انصار چې کله نبی علیہ السلام مدینه منورې ته لاړ، مهاجرین د انصار او د مهاجر ورورولي یې جوړه کړه. دا مهاجر د دې انصاري رور شو، دا انصاري د دې مهاجر رورولي شو. نو مهاجر خو ارام سره سو مال خو ټول د انصارو، باغونه او کورونه هر څه خو د انصارو. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه رورولي د حضرت سعد ابن ربی رضی الله عنه سره جوړه کړه. نو سعد ابن ربی ورته وایي د خپل رور مهاجر ته، وی ته خو زما رور شوې که نه؟ وی یو. وی داسې کار دی راشه چې دا خپل مال د سره غون نیم کمه مال، او زما دوه ښځې دي، یو پکې خوښه وکړه، دا نه چې ګنې زه په خپله خوښه در کوم بیا به وایي چې بوډۍ راله راکړه، یو پکې خوښه کړه چې کومه ستا خوښه چې طلاق وله ورکړم چې عدت یې پوره شي درته په نکاح کوم. دې ته بېده وه د ستو که او ته څه وایي هم د څوارلسمې صدۍ نو چې دا خو خدای را سره خوکه زه چې ځو چې دا ځمکه نیمه کو، او زه چې ځو چې دا مالم نیم کو، او زه پرده وکړه چې یو پکې خوښه کمه. همداسې نه دوه کسه وکړه، یو د دریاب نه دې غاړو یو پورې غاړه، د دې غاړه دریاب له ډوډۍ راله د کوره. نو ده خو چې میاس کې غټ دریاب دی، نه کشتی شته نه پول شته، نه بل ملګري دی اواز ورکړه لکه ډوډۍ خورې، او غټ دریاب دی هغه خو به هسې به پې احسان ور واوړي. هغه د نر بچي سره شناز ووې پړسو ټوپ او پې راسور شو، چې راسور شو دې غاړه راغی، هغوی پلار خو راپسې دلته راورسېد. ما خو تاسې ست کړی چې دا خو دریاب دی خو راپسې راغی، نو چې دې غاړه راغی نو ورته وایي کوم ځای کښېنم؟ هغه ورته وایي زما په دا خوله کښېنه چې تا ته ما د ډوډۍ ست کو. ولې دا زمونږ د شریعت مسله ده چې ست ته څوک وکړي نو حالاتو ته ګوره. اوس د اوړي غرمه ده او 2 بجې دي 2 نیمې، او چاله په مخه ورغلی او درته وایي وروره ډوډۍ خورې، دې وخت کې ورته وایي نه مهرباني. ولې د ښځه به ودی بچي به ودی، کېدای شي ډوډۍ هم خلاصوي، او په اوړي کې څوک پاڅېدی شي د غرمې کې ودی چې تاله ډوډۍ پخه کړي. نه نه مهرباني الله دې خوشحاله کړه. یا داسې ټیم ورلی چې د هغه مېلمانه ګڼو ډوډۍ خلاصه وه او تا ته وایي وروره ډوډۍ څنګه جلبوي، ګوره ست نه سړي ته پته لګي، نو بس ورته مهرباني. او که نه درته پته وه چې دې زما په دې ډوډۍ نه خوړو خفه کېږي او سطح یې مضبوط دی، یا خورو سره ډوډۍ توره بس کې که شنې بس کې. وی اول به تورې وسکو، بیا به ورپسې ډوډۍ وخورو، بیا به ورپسې شنې وسکو. داسې به نه کې. ګوره مینه محبت د تکلف نه ده پکار، بې تکلفه چون زما مزاج کې تکلف نشته. یو ځای ته ورشم دوستان مې
ډوډۍ ته میړه کېږي ښه په نری ته خورم، نه کېږي ویم نه خورم. خیر خلاص دا د شریعت اصول دي. حضور پاک مبارک له بچا دعوت ورکړ، چیلې به ورته لال که چیلې په مینه به خوړه، په محبت به خوړه، او کله به تشې کجورې وي په هغې به خپله ګزاره کول. دوستانه او په مینه کې ویتې چیتې دا خوند نه کوي، تکلف خوند نه کوي، بې تکلفه ژوند خوند کوي. دا د حضور پاک او صحابو طریقه. نو هغه ورته وی نو ما که دې زمانې کس وی که نه زه چې زه دا باغ دې نیمه وه او ښځه پکې خوښومه دغه اخوا جنۍ مې پکې خوښه ده درته طلاق ورکړه. او ته څه وایي بارک الله فی اهلک و مالک، ستا په ښځه اهل او مال کې دې خدای برکت واچوي. دلونی علی السوق، بازار راته ښایه. د تاجر مال چل راځي تجارت بازار ښایه. ګوره چې دم هغه اخلاص وکړو، دم اخلاص وکړو، بازار ته لاړ چې څو ورځې تجارت یې وکړو، بلا مال یې وګټو. بلو چې په لار روان دی نو د واده څه نښې نښانې وې پې. انسان باندې د واده نښې نښانې وي، د واده نښې نښانې وې پې. نبي علیه السلام ورته وکتل، پوه کړ عبدالرحمن ما هیم دا څه دي؟ خو پوه شو که نه چې دا خو د واده زر ورق دی، د واده نښې دي. ویل الله رسوله واده مې کړی دی. وی چا کې دې ښځه کړې ده؟ وی انصارو کې. مهر دې ورکړی دی؟ وی او د الله رسوله. ولیمه دې کړې ده؟ نه مې ده کړې. اولم ولو بشاتن، ذوق ولیمه یو رکوټ چیلوکې ګډ دی ولې نه. د صحابو ژوند هم عجیبه و. دا د خادي کوي د دواړو جهانو مبارک سردار ته نه دی خبر، بې تکلفه ژوند. زما رونو خبر مې دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د معاشرې ته د مینې اصول ښوولي دي چې مسلمان د مسلمان سره مینه کوي، محبت دې کوي. بس ما تاسو ته ووایي چې ډېر کله د سړی په صحت روغي، کور کې بیماری نه، ډېر کله د سړی مال وي، دولت یې وي، ګزارې پې کړي، بچي یې وي، لیکن دې پریشان وي. د چا د وجې نه پریشان وي؟ د بچي د لاسه، د ګاونډي د لاسه، د دوست د لاسه. دا ولې مینه نشته یو بل سره. ښځه خاوند له چې کومه مینه پکار دا ورکول پکار دي. خاوند ښځې له هغه مینه ورکول پکار چې هغه له مناسب ده. زوی له پکار دي چې پلار له هغه مینه ورکړي کوم چې یو رښتونی زوی له پکار ده، او پلار له پکار دي چې خپلو بچو له هغه مینه ورکړي کوم چې پلار له پکار ده، او ګاونډي له پکار دي چې ګاونډي له د ګاونډ مینه ورکړي، دوست له پکار دي چې دوست سره دوست مینه ورکړي. هېڅ بم نه، هېڅ پریشاني به نه. خدای دې زمونږ په سنت و عمل نصیب کړي. که د حضور پاک په سنت و زمونږ عمل راغی او د صحابو په طریقه زمونږ عمل راغی، والله کې هېڅ پریشاني وي. خو جون زمونږ د شریعت د دایرې نه بار روان دی نو مونږ پریشانۍ کې مبتلا یو. الله ذوالجلال دی زمونږ ژوند د مینې وګرځوي. الله یې زمونږ په ژوند کې یو بل سره محبت پیدا کړي. الله دې مونږ د پریشانو نه وساتي. بعضې دوستان دي بیماران دي، دعا یې غوښتې را دعا کوي چې الله تعالی وله شفا ورکړي. الله که چا د څه پریشانۍ مشکلات یې هغه په خوشحالو بدل کړي. زمونږ یو ملګری راغه د بچي د میاشتې اخره کې د خادۍ پروګرام دی، دعا کوي چې الله تعالی هغه خادي په خیر او په خوشحالۍ سرته ورسوي، الله پې خوشحاله کړي. یو بل ملګری دی هغه ته څه پریشاني مشکلات دي، دعا ورته وکړه چې الله تعالی هغه پریشاني او یا په مشکلات یې په خوشحالو بدل کړي. زمونږ د جمع هغه یو ملګری دی هغه په هسپتال کې چارسده کې پروت دی، بیمار دی. نور محمد دعا وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي. څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. خدای زمونږ د دنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي. بعضې دوستان ډېر د لرې لرې ځای نه زمونږ د جومات ته منزل راځي، هغه پېښور بخشو مردان نه او د یو ځای بل ځای نه دعا وکړئ چې الله ټول له په یو قدم اجر ورکړي، الله یې برکتونه نصیب کړي، الله یې د آفتونو مصیبتونو نه وساتي، او الله تعالی زمونږ د دواړو جهانو کامیابي او کامراني نصیبه کړي، او الله مو د بېعزتۍ او د رسوایۍ د ژوند نه وساتي. الله یو بل سره مینې پیدا کړي، یو بل سره محبت پیدا کړي، او د اخلاص او د خوشحالۍ زندگی مې الله نصیبه کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا یو ملګری دی او د حاجي آباد زمونږ فاروق صاحب د هغوی دوکان چا د موبایل وهلی دی، نو دا ظالمان ظلمونه کوي. دقه وجه یې که نه ځان له ګټه وټه نه شي کولی نو په پردي دوکان ورشي. دعا وکړئ ورته فاروق شاه چې الله تعالی ورله د هغې نعم البدل ورکړي، او چا چې ظلم کړی دی خدای دې زړه کې واچي چې دا خپل شی وله واپس راولي برحمتک. نه خیر دا نوم ازلان څه بد نوم نه دی. ښه د دم کور کې مشکلات دي، الله دې وله مشکلات په خیر بدل کړي.
جیب کې تصویر وي بے ضرورت تصویر په جیب کې ساتل ګناه ده او که شناختی کارت یا په نوٹ کم تصویر دی په جیب کې دا خیر دی دا ګرځول شي دین بیمار دی الله دې ولې شفا ورکړي